محب څنګه په خپلو کړو کارونو باندې پښیمانه شو چې ولې پرې خپله ناکامي ومنله، بخښنه یې له چا وغوښتله، لامل یې څه و او ډېر نور مهم حقیقتونه په همدې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له BBC سره خپله تازه مرکه کې وایي چې د تیر جمهوري دولت پرځېدلو کې د خپلې ناکامۍ اړوند مسؤلیت مني او له کبله یې بخښنه غواړي. ښاغلی محب زیاتوي هیلهمند دی چې نور ټول ښکیل کسان به هم وکړی شي چې رامخته شي او وضاحت ورکړي چې وضعیت څنګه و. نوموړی وایي دا ورباندې د افغانستان د خلکو تاریخ او هغو قربانیو پور دی چې په دې لار کې ورکړل شوي دي. د هغه په خبره دا کار به افغانانو لپاره د یوې ښې راتلونکي جوړېدو کې مرسته وکړي. محب دا هم وویل چې کابل ته د ولسمشر اشرف غني د ستنېدو اوازې هم بې اساسه او بې بنسټه دي. حمدالله محب د تیر کال د اګست په 15مه له مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني سره یو ځای یوه چورلکه کې له کابله ووت او طالبان پر همدې ورځ کابل ته ننوتل. هغه وایي ټاکل شوې وه چې یو مذاکراتي پلاوی دوحې ته ولاړ شي او دی پخپله هم د دغه پلاوي غړی و، خو هر څه په ډېرې چټکۍ بدل شول. نوموړي په دې مرکه کې یو ځل بیا دا ټینګار هم کړی دی چې له هېواده له وتلو پرته بله لاره نه به ورپاتې. د مخکیني ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي غوره کار چې موږ کولی شو دا و چې لومړی خپل ښار وژغورو، هغه خلک وژغورو چې دغه ښار کې دي. خو دې ناورین وزېږوه، ډېر خلک اړ شول چې ووځي وتښتي. خو فکر وکړئ که کوڅه په کوڅه جګړه پیل شوې وای، دا کسان چې اوس راوتلي دوی به هم پر وتلو نه وای بریالي شوی. د محمد اشرف غني او حمدالله محب په ګډون د افغانستان د تیر حکومت پر مشرانو له دې کبله نیوکې کیږي چې په ناڅاپي وتلو سره خپل هیواد او هیوادوال بې برخلیکه پرېښودل او دا کار یې د دې لامل شو چې د لسګونه زره کسانو د وینو په قربانۍ او د میلیاردونو ډالرو په لګښت جوړ شوی پوځ او ادارې وپاشل شي. خو په خپله مخکینی ولسمشر او هغه ته نږدې کسان وایي چې طالبانو یې د وژلو هوډ درلوده او که کابل کې پاتې شوی وای خو نړۍ جګړه به پیل شوې وه. طالبان بیا وایي کابل ته یې د زور له لارې د ننوتلو هوډ نه درلود او تر هغې وروسته دې کار ته اړ شول چې د مخکینۍ ادارې د مشرانو له تښتېدو وروسته ګډوډي رامنځته شوه. دوی دا هم ردوي چې له مخکینیو مشرانو یې د غچ اخیستلو تکل کړی و. ستاسو له ملتیا هم مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. تاسو هم د محب د بخښنې په اړه خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې